لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کندهار پوهنتون طب پوهنځي او تدریسي روغتون له استادانو او ډاکټرانو سره د کتنې ترڅنګ د ابراهیم النخعي رحمه الله جامعې څخه لیدنه وکړه. د جوزجان پوهنتون اقتصاد پوهنځي او همدارنګه جیوماتیک انجینري پوهنځي او د شبرغان ښاروالۍ ترمنځ د ګډو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. یکشنبه په کابل طبي علومو پوهنتون کې د مغز، اعصابو او ملا د تیر جراحي سمپوزیم جوړ شو. د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ د پکتیا پوهنتون رهبرۍ، مسؤلینو او امیرینو ته د غوره رهبرۍ تر سرلیک لاندې ورځنی سیمینار دایر شو. دوشنبه کابل پوهنتون له لوري د افغانستان د ځان بسیاینې د زرغون انقلاب لومړی نړیوال کنفرانس په ناستو پوهنتون کې دایر شو. د پروان پوهنتون 100 تنه محصلین د فرانسوي ژبې له 6 میاشتني ښوونیز کورس څخه فارغ شول. سه شنبه د کابل پوهنتون د افغانستان د ځان بسیاینې د زرغون انقلاب لومړي نړیوال کنفرانس په دویمه ورځ د کورنیو بهرنیو استادانو او متخصصینو لخوا 2 شپېته څېړنیزې مقالې وړاندې شوې. لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي د اماراتي پوهنتونونو ترڅنګ د خصوصي تحصیلي نهادونو کیفیت هم لوړ کړي. دغه څرګندونې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر محترم شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم د کندهار ولایت خصوصي تحصیلي نهادونو استازو سره په لیدنه کې وکړې. چهارشنبه کابل ښوونې او روزنې پوهنتون 100 تنو محصلانو ته د وخت مدیریت تر سرلیک لاندې ښوونیز سیمینار وړاندې شو. او پنجشنبه د سید جمال الدین افغاني پوهنتون 15 ګونو پوهنځیو محصلینو ته د ازموینې څخه د اضطراب په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو.